امریکا وايي په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا مرکزی قومندان سینټکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسؤلیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کیټ مکنزي تازه پرون پنجشنبې ناوخته د خپل یوې مرکې یوه برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه خپره شوې. پکې ویلي دي چې داعش اسلامي دولت نومي وسلواله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که ځه هم طالبان ظاهرا د دې وسلوالې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسلواله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده. دی وایي هغه څه چې موږ په افغانستان کې وینو هغه غیر حکومتي او تر واک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړې. فکر کوم یو ګواښ موجود دی. موږ پوهیږو چې داعش په حقیقت کې په بهرنیانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتیا لري. د متحده ایالاتو پر وړاندې بریدونه په اروپا کې زموږ د ګاونډیو او ملګري هیوادونو پر وړاندې بریدونه همداراز نور ځایونه، نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو ټینګار کړی و چې افغانستان کې داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلیدای شي، هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو. خو استاد یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړي. د طالبانو دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر خبرې ردوي. د دغه وزارت وایند عنایت الله خوارزمي د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکا په دې څرګندونو غواړي خپله ماتې توجیه کړي. په اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول خبرو سره په افغانستان کې خپله ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پول او خلکو دفاع وکړو. داسې هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په